جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، نن حاضر یم زه د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ یئ. نن ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره ستاسو د مرضۍ کلاس راوړی دی. دا مې هغه کلاس راوړی دی د کوم کلاس دپاره چې تاسو کمنټس کوئ چې سر موږ ته د انګلیش په بیسک ټکو باندې کلاسز واخلئ او جوړ کړئ. نو نن ما په دې کلاس کې ستاسو دپاره د انګلیش بیسک ټکي راوړي دي، یعنی د انګلیش بنیادي ټکي مې راوړي دي د هغې چا دپاره څوک چې اوس د انګلیش زده کول شروع کړي وي، یعنی چا چې اوس د انګلیش زده کول شروع کړي وي. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو په کلاس باندې ټول بسم الله ووایئ او د کلاس شروعات د بسم الله نه وکئ. د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی هغه دی می. د می مطلب دی ما، یعنی دا د انګلیش بنیادي ټکي دي چې تاسو دا زده نه کړئ نو ممکنه نه ده چې تاسو انګلیش ووایئ. دا نن کلاس تاسو دپاره ډیر زیات اخم دی، دا تر اخره پورې وګورئ. د می مطلب شم ما. give it to me دا به زه په جملو کې هم استعمالوم. د دې استعمال ته تاسو ګورئ. give it to me دا مالا راکا، دا ما نه دی، د دې دپاره څه راغی می. give it to me دا مالا راکا. بیا پسې داسې بل ټکی چې کوم دی هغه دی مای. د مای مطلب دی زما. د دې استعمال ته تاسو وګورئ. this is my YouTube channel. this is my YouTube channel. دا زما د یوټیوب چینل دی. صحیح ده که نه؟ دا زما د یوټیوب چینل دی. this is my YouTube channel. دا زما د یوټیوب چینل دی. بیا بل ټکی چې کوم دی هم. د هم مطلب دی هغه. مونږ وایو که نه چې هغه. give it to him دا هغه له ورکه. give it to him دا هغه له ورکه. دا ټول د انګلیش بنیادي ټکي دي. ګورئ بل ټکي ته وګورئ اس. د اس مطلب دی مونږه، یعنی د یو نه چې زیات شي چې زه وایم زه، او چې مونږه دوه کسه یو نو بیا وایو چې مونږه. نو د اس مطلب دی مونږ. give it to us دا مونږ له راکه. give it to us دا مونږ له راکه. بیا دی خر. خر مونږه استعمالوو د فیمیل لپاره، یعنی هغې. this is her phone دا د هغې فون دی، یعنی موبایل دی. this is her phone دا د هغې موبایل دی. بیا ورپسې چې کوم ټکی دی هغه دی hours. د hour مطلب دی زمونږ. this is our new class زمونږ دا زمونږ نوی کلاس دی. this is our new class دا زمونږه نوی کلاس دی. صحیح شوله؟ ګورئ مخکې ټکي ته وګورئ. ایټس. د ایټس مطلب دی دا. کوم څیز چې مونږ سره نږدې وي که نه او مونږ هغې ته اشاره کوو چې دا، نو په انګلیش کې به وایو ایټس. د دې تاسو مثال ته وګورئ. ایټس کلر از پینک. ایټس کلر از پینک دا رنګ ګلابي دی. دا پینک چې تاسو وینئ د جملې په آخره کې دا وایي ګلابي ته. پینک ګلابي. ایټس کلر از پینک یعنی دا کلر ګلابي دی. مونږ اکثر داسې څه څیز له ګوتې ویسو که نه مونږ وایو دا کلر داسې دی. نو ایټس کلر ټو پینک مطلب شو چې دا کلر ګلابي دی، یعنی دا رنګ ګلابي دی. بیا ټکی دی دیر. دیر د هغوی. their house is beautiful. their house is beautiful د هغوی کور ډیر ښکلی دی. مونږ وایو که نه چې د هغوی کور ډیر ښکلی دی، نو د هغوی دپاره مونږ د انګلیش کوم ټکی ویلی شو؟ dear. their house is beautiful د هغوی کور ډیر ښکلی دی. او بیا ورپسې ټکی دی there. د there مطلب دی هلته. there is my house. there is my house هلته زما کور دی. there is my house هلته زما کور دی.
او بیا تاسو یو ټکی به راشي ګورئ ای د انګلیش اولنی ټکی دی د شروع کېدو ټکی دی د ای مطلب دی یو This is a beautiful house دا یو ښکلی کور دی یعنې دا یو چې پکې راغی که نه دا د ای په وجه باندې راغی ای اواز ورکوي د یو مطلب معنا ورکوي د یو This is a beautiful house دا یو ښکلی کور دی او دې سره ګورئ تاسو ان هم ویلی شئ خو دا د واول او د کانسوننټ سره راځي یعنی ای او ان د دواړو یو مطلب راځي یو This is a beautiful house او که تاسو ان استعمالوئ he is an honest person یعنی هغه یو ښه انسان دی یو ایمانداره انسان دی he is an honest person هغه یو ایمانداره انسان دی دلته یې هم یو مطلب راغی او په هغه تیره پاس جمله کې هم یو مطلب راغلی دی خو دا کانسوننټ او د واول سره راځي صحیح ده بیا مخکې ټکي ته تاسو وګورئ فار د فار مطلب دی پاره د دې استعمال ته تاسو ګورئ چې کوم ټکی زه استعمال کوم تاسو به خله په هغې باندې پوهیږئ This gift is for you This gift is for you دا تحفه ستا دپاره ده یعنی د پاره دلته چې دا پاره کوم راغی که نه دا د فار په وجه باندې راغی په دې جمله کې فار دی نو ځکه راغی فاره یعنی دا تحفه ستا دپاره ده ګفت وایي تحفې ته صحیح ده بیا دی فرام FROM فرام له ګورئ تاسو به وایي چې اوس له موږ څه ته وایو له موږ ډېر زیات استعمالوو I bought it from a shop دا ما له دوکان نه اخیستی دی I bought it from a shop دا ما له دوکان نه اخیستی دی دا له چې کوم دی نو د دې دپاره راځي فرام بیا دی ان وایي دننه ته I am in the room زه په کوټه کې دننه یم I am in the room زه په کوټه کې دننه یم خجی مخکې چې تاسو لاړ شئ with د with مطلب دی سره یعنی د هغه سره ما سره تا سره داسې چې مونږ راځي سره وایو نو د دې دپاره به وایو with He is with me هغه ما سره دی He is with me هغه ما سره دی او که زه وایم چې هغه تا سره دی He is with you هغه تا سره دی He is with you نو د with مطلب څه شو سره بیا دی ایټ باندې یعنی په یو څیز باندې ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ The class starts at 7 p.m. یعنی درس په 9 بجې باندې شروع دی The class starts at 7 p.m. درس په 9 بجې باندې شروع دی بیا دی آن د آن مطلب دی په یو آن خو دی مونږ وایو دا بټن آن کا دا سیز آن کا کولاو کا هغه آن دپاره هم راځي او دا د په دپاره هم راځي یعنی مونږ چې په انګلیش کې وایو په ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ I am busy on Sunday زه د اتوار په ورځ مصروف یم یعنی دلته چې دا پی کومه په دې پښتو کې جمله کې راغله که نه دا د آن په وجه باندې راغله I am busy on Sunday زه د اتوار په ورځ مصروف یم بیا دی آف وایي بندولو ته مونږ وایو که نه چې دا سیز بند کړه دا سیز آف کړه switch off the light بلب بند کا switch off the light بلب بند کا د از مطلب دی he is a teacher هغه یو استاد دی he is a teacher هغه یو استاد دی بیا دی am مطلب دی یم I am a student زه یو طالب علم یم I am a student زه یو طالب علم یم یعنی دا د انګلیش هغه بنیادي ټکي دي ګورئ که تاسو دې ته توجه وکئ دې ته دخان وکئ دا آی ام به تاسو په هر ځای کې وینئ خو د دې تاسو دا معنی زده کئ چې د ام مطلب دی یم I am a student او دا ای تاسو ته هم ما وویل یو که نه په کلاس کې تېره شوه که نه چې یو د آی مطلب دی زه نو I am a student زه یو
طالب علم یم. سټوډنټ وایي زده کوونکي ته، طالب علم ته. بیا د آر، ARER. د آر مطلب هم دی دی. they are busy. هغوی مصروف دي. they are busy. هغوی مصروف دي. آر به مونږه د یو نه د زیات دپاره وایو. ګورئ مونږه اس هم وویل چې دی، خو آر چې کله راشي نو دا چې د یو نه زیات وي بیا به مونږه آر وایو. they are busy. هغوی مصروف دي. بیا ټکی ورپسې دی was. د was مطلب دی او. he was a businessman. هغه یو کاروباري او. he was a businessman. هغه یو کاروباري او، یعنی هغه کاروبار کو. بزنسمین وایي کاروباري ته. او بل ټکی چې کوم دی ور. ور هم مطلب دی او، خو دا به مونږه د یو نه د زیاتو دپاره، یعنی د یو تن نه چې څیزونه زیات شي بیا به مونږه وایو ور. واز به مونږه د یو څیز دپاره وایو، او ور به مونږه د یو نه د زیاتو دپاره وایو. ګورئ د دې استعمال ته. they were all busy. هغوی ټول مصروف او. they were all busy. هغوی ټول مصروف او. بیا بل مخکې ټکي ته وګورئ did. د did مطلب دی کړی، یعنی یو کار چې شوی وي په تیر وخت کې نو بیا مونږ ویلی شو did. he did a good work. هغه ډیر ښه کار کړی. he did a good work. هغه ډیر ښه کار کړی. ګورئ کلاس به په مخکې باندې بوزو. مخکې ټکی چې مونږ سره کوم دی will. د will مطلب دی به. I will talk to you later. زه به تا سره وروستو خبرې کوم. د will څه مطلب شو؟ به، یعنی زه به. I will talk to you later. زه به تا سره وروستو خبرې کوم. ګورئ بل ټکی چې کوم دی خیف. خیف د یو ملکیت دپاره راځي، یعنی دا څیز زما دی. د خیف مطلب څه شو؟ دی. I have a mobile. ما سره یو موبایل دی. I have a mobile. ما سره یو موبایل دی. بیا ورپسې ټکی دی has. د has مطلب هم دی دی. she has a good car. یعنی هغې سره یو ښه ګاډی دی. she has a good car. د هغې سره یو ښه ګاډی دی. بیا ټکي ته وګورئ head. د head مطلب دی او. د was مطلب هم او. was تیر شه کنه، تاسو به ویلی وي د هغې مطلب هم داسې و چې او د head مطلب هم داسې دی او. خو head به مونږه د هغه کار دپاره استعمالوو کوم کار چې ختم شوی وي، یعنی اوس چې په موجوده وخت کې شروع نه وي. او ور به مونږه د هغې وخت دپاره په هغه وخت کې استعمالوو یو کار چې جاری وي، یو څیز چې شروع وي، لا ختم شوی نه وي. They had a house in Peshawar. په پیښور کې د هغوی کور او، یعنی په پیښور کې د هغوی کور او مخکې اوس نشته دی. They had a house in Peshawar. په پیښور کې د هغوی کور او. ورپسې ټکي ته وګورئ should. د should مطلب دی پکار دی، یعنی you should respect your elders. یعنی تا نه د خپلو مشرانو عزت کول پکار دی. د should څه مطلب شو؟ پکار دی. you should respect your elders. تا نه د خپلو مشرانو عزت کول پکار دی. بیا ورپسې ټکی چې کوم دی can. کولی شي، یعنی د پاسیبیلیټي دپاره دا راځي یو کار چې ممکن وي کیدلی شي. نو بیا تاسو ویلی شئ can. you can learn English well. ته ښه انګلیش زده کولی شي. که ته توجه کوئ، که ته دې کلاس ته په غور سره ګورې نو ته ښه انګلیش زده کولی شي. you can learn English well. ته ښه انګلیش زده کولی شي. must. د must مطلب دی ضرور. you must follow my channel. you must follow my channel. تا له ضرور زما چینل فالو کول پکار دی. you must follow my channel.
یعنی تاله ضرور زما چینل فالو کول پکار دی، یعنی تاله ضروری ده چې زما چینل فالو کی. ورپسې ټکي ته وګورئ فار FOR. زما په خیال چې دا ټکی په دې کلاس کې یو ځلې تیر هم شو مونږ وویلو، خو بیا دوباره راغی. خیر ستاسو به په ذهن ښه پوره ورسي. د فار مطلب دی پاره. This is for you. دا ستا د فاره دی. This is for you. دا ستا د فاره دی. بیا بل ټکي ته وګورئ end. د end مطلب دی او. مونږ وایو کنه زه او ته یا ته او زه، داسې چې او مونږ کله وایو نو دا به مونږ په انګلیش کې end وایو. me and you. زه او ته. me and you. زه او ته. د end څه مطلب شو؟ او. مونږ او ډیر کوو کنه. او بیا بل ټکی دی دې سره، دې ته وګورئ بټ. د بټ مطلب دی خو. خو مونږ په پښتو کې ډیر زیات کوو. ګورئ د دې استعمال ته I tried hard but failed. I tried hard but failed. ما ډیر کوشش وکړو خو ناکام شو. ما ډیر کوشش وکړو خو ناکام شو. دلته دا خو راغله کنه، دا د بټ په وجه باندې راغله. I tried hard but failed. ما ډیر کوشش وکړو خو ناکام شو. د کلاس دا اخیرنی ټکی دی، دې ته وګورئ yet. د yet مطلب دی اوسه پورې. I haven't finished my work yet. I haven't finished my work yet. ما تر اوسه پورې خپل کار نه دی ختم کړی. I haven't finished my work yet. ما تر اوسه پورې خپل کار نه دی ختم کړی. هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زه امید کوم چې د دې نن کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي، او زما دا کلاس تاسو ته زه په هر کلاس کې وایم چې زه په دې باندې خواري کوم، محنت کوم، دا ستاسو دپاره کوم. زما د دې محنت، زما د دې خوارۍ نه تاسو ښه پوره فایده اخلئ. که دا تاسو ته یاد نه وي، دا په یو ځلې یادیږي هم نه، دا تاسو بیا را د سره کوئ، بیا یې را د سره کوئ، تر هغه یې مه پرېږدئ تر څو چې مو یاد کړی نه وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، او تاسو چې هم چرته یئ زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان.